فرض کړئ چې تاسې د پخوا زمانې یو فیلسوف یا ریاضي پوه هستئ او غواړئ چې د ریاضي علم ته وده او پراختیا ورکړئ او نه غواړئ چې هیڅ شی پکې بې تعریفه پرېږدئ. او هر کله چې تاسې غواړئ چې د ریاضي علم ته پرمختګ یا وده ورکړئ او په ځانګړې توګه د ضرب او تقسیم په نړۍ کې، نو ځینې شیونه داسې دي چې هغې ته تاسې ډېر زیات ارزښت ورکوئ. نو اوس تاسو غواړئ چې د تقسیم عملیه داسې تعریف کړئ چې دا د ضرب عملیې په واسطه بیرته په شا ځي، یعنې بیرته له منځه ځي. تقسیم عملیه بیرته د ضرب د عملیې په واسطه ختمیږي. نو دا قاعده تاسو ته ارزښت لري، نو ځکه راځئ تاسې دا څه کوئ، فرضوئ چې که چیرې موږ یو عدد راواخلو او په یو بل عدد یې وویشو، مثلا ایکس یو عدد راواخلو په وای باندې وویشو، نو اوس که چیرې دا موږ بیرته په وای کې ضرب کو داسې، نو موږ ته بیرته چې شی په لاس راکړي هماغه لومړنی عدد په لاس راکړي، یعنې دغه د تقسیم عملیه بیرته د ضرب عملیې په واسطه له منځه لاړله، بیرته موږ ته دلته ایکس په لاس راځي. او دا موږ وینو چې په عددونو کې هم همداسې پیښیږي. د بیلګې په ډول که چیرې زه 3 راواخلم په 2 وویشم او بیا یې بیرته په 2 کې ضرب کوم، ماته بیرته 3 په لاس راځي. یا مثلا 10 راواخلم په 5 وویشم بیرته په 5 کې ضرب کوم، ماته بیرته 10 په لاس راځي. همدارنګه بل شی چې زه غواړم هغه فرض کړم کوم چې زما په نظر ډېر ارزښت لري، هغه دا چې زه چې هر څه تعریف کوم نو هغه باید دغه قاعدې سره مطابق وي، او هغه دا دی چې زه ایکس ولرم او دا ضرب یې 0 کړم، نو دا بیرته مساوي له سره شي، بیرته مساوي له 0 سره شي. او دا د څه لپاره؟ د هر ایکس لپاره، د هر ایکس لپاره. دا یو بله فرضیه ده چې ما ځان سره واخیستله، دا هم زه فرضوم او دا باید تل ما سره ثابت وي. نو زه که چیرې غواړم چې دغه ریاضیاتو ته لږ څه وده ورکړم، نو دا هیڅ یوه قاعده چې دی هغه به د دې قاعدو سره مخالفه نه وي، دا باید ما سره تل همداسې ثابت حالت کې پاتې وي. نو اوس چې موږ دا خبرې دلته ځای پر ځای کړئ، راځو په صفر باندې د ویش پوښتنه کې لږ څه خبرې کوو. نو لومړی راځو وایو چې د دې د تعریف کولو کوښښ کوو چې یو عدد پر صفر باندې څنګه تعریف کولی شو. هغې لپاره راځو دلته یو څه فرضوو. موږ وایو چې موږ داسې فرضوو چې ایکس چې دی یو د صفر نه خلاف عدد دی، دا موږ پکې فرض کړه. او اوس راځو دې لپاره چې موږ دا تعریف کړو چې ایکس تقسیم پر یو صفر تقسیم پر صفر باندې څه شی کېږي. دې لپاره موږ راځو داسې فرضوو چې ایکس تقسیم پر صفر یو تعریف لري. داسې وایو چې ایکس تقسیم پر صفر دا مساوي کېږي له یو بل عدد سره چې هغې ته موږ وای وایو. بلکې راځو د وای په ځای به دلته یو بل عدد ولیکو، دلته وای مخکې مونږ کارولی و، دلته به لیکو چې ایکس مساوي له ایکس پر صفر دا مساوي دی له کی سره. دا مونږ فرض کړو. نو اوس که چیرې دا رښتیا وي، دا معنی چې که چیرې مونږ یو عدد پر صفر باندې دې دپاره یو تعریف لرو، نو باید دا قاعده پکې سمه راشي چې که چیرې دا عدد مونږ په صفر کې ضرب کوو، مونږ ته باید بیرته چې په لاس راشي دغه اصلي یا لومړنی عدد په لاس راشي، ځکه چې دا هغه دوه قاعدې دي چې دا مونږ نه غواړو چې دا څنګه شي غلطې ثابت شي، دا به هر حالت کې مونږ سره سمې او ثابتې وي. نو اوس راځو لیکو چې ایکس پر صفر دا مساوي کېږي له کی سره. اوس راځم دلته دا خوا نظر دې قاعدې ته دا په صفر کې ضربومه، صفر شو. او کله چې دوه شیونه سره مساوي وي، یوې خوا ته چې مونږ کوم عملیه تکرار کړه هماغه عملیه باید د بلې خوا سره هم تکرار کړو تر څو مساوات په خپل ځای پاتې شي. نو راځم دا بله خوا هم په صفر کې ضربومه. اوس راځو ګورو چې نظر دې قاعدې ته دا خوا دا مساوي کېږي له څه سره؟ دا مساوي کېږي له ایکس سره، ځکه مونږ یو عدد په عین شي باندې تقسیم کړه، بیرته په عین شي کې ضرب کړه. لکه دلته ایکس مونږ په وای تقسیم کړی و، بیرته په وای کې ضرب کړی و، نو دا به شي دلته به پاتې شي ایکس دا مساوي کېږي له څه سره؟ مساوي کېږي. اوس نظر دې قاعدې ته مونږ پوهېږو چې هر څه چې مونږ په صفر کې ضرب کوو، هر ایکس لپاره دا قاعده صدق کوي چې دا مونږ په صفر کې ضرب کوو بیرته مونږ ته صفر په لاس راکوي. نو دا به مساوي شي له څو سره؟ دا به مساوي شي له صفر سره. او دلته اوس مونږ سره تناقض مخې ته راغی. دلته مونږ ویلو چې ایکس مونږ فرض کړی و چې ایکس څه شی دی؟ خلاف له صفر یو عدد دی، او دلته مونږ دې ته مجبورېږو چې ووایو چې ایکس مساوي صفر دی. نو دلته ایکس صفر سره مساوي نه و، دلته ایکس صفر سره مساوي راغی. او په عین وخت کې زه نه غواړم چې دې قاعدې نه هم تېر شم، دا قاعده، او همدارنګه نه غواړم چې له دې قاعدې هم تېر شم. زه غواړم چې دا قاعدې ما سره ثابتې دي. نو یوازینی شی چې هغې نه زه تېرېدی شم هغه څه شی ده؟ هغه
دغه حالت کې مونږ وایو چې دا کې چې دی دا څه شی دی تعریف نه لري. په دې حالت کې مونږ وایو چې کې تعریف نه لري. او دا ولې دا ځکه چې دا تناقض ځکه منځته راغی چې ما کوښښ کولو چې څه شی وکړمه x تقسیم پر صفر وښیمه چې دا یو تعریف لري. نو چې دلته تناقض منځته راغی وایو چې دغه کې که چیرې دا مساوي کې سره هم وي نو کې دلته تعریف نه لري. نو دا هغه حالت و چې مونږ فرض کړو چې x له صفر سره مساوي نه دی. اوس راځو ګورو چې که چیرې x له صفر سره مساوي وي نو بیا به څه شی پیښیږي. نو دې لپاره یو ځل بیا مونږه فرضوو چې صفر پر صفر څه شی دی صفر پر صفر دا ځلې x په ځای صفر ولیکه دا مساوي دی له څه سره یو عدد سره، یعنې دا یو تعریف لري چې هغې ته مونږ څه وایو کې وایو. یو ځل بیا اوس هماغه کار تکراروو. راځو دلته لیکو چې صفر تقسیم پر صفر دا مساوي کېږي له څه سره دا مساوي کېږي له کې سره. او یو ځل بیا زه نه غواړم چې دغه قاعده پکې غلط ثابته شي یا دا قاعده مونږ پکې د لاسه ورکو. مونږ وایو چې دا قاعده په هر وخت کې مونږ سره صدق کوي. نو راځه ما نظر دې قاعدې ته چې که چیرې زموږ تقسیم په یو عدد باندې تعریف شوی وي بیا په هماغه عدد کې مونږ ضرب کوو مونږ ته بیرته اصلي عدد په لاس راځي. دلته راځم دا بیرته په صفر کې ضربومه دا به ماته دلته بیرته په څه شی په لاس راکوي دا مساوي کېږي له صفر سره او دا به مساوي کېږي. اوس پوهېږو چې یوې خوا سره مونږ یو عدد ضرب کو د مساواتو بلې خوا سره به عین عدد ضربو یا که تقسیم کو عین کار به دې خوا ورسره تکرارو. نو راځم دا خوا هم څه کومه په صفر کې ضربومه. راځم لیکم چې ضرب صفر. نو که دا اوس مونږ ساده کو صفر په کې کې بیرته صفر کېږي خو دا مونږ راځو همداسې لیکو چې کې ضرب صفر دا مونږ ولیکلو دلته. نو اوس دلته مونږ ګورو چې دلته کوم تناقض نشته دی بلکې دا عین هماغه خبره ده چې مونږ په لومړنیو خپلو فرضیو کې ویلي وو چې هر کې لپاره اوس دا صدق کوي په دې شکل باندې. نو ځکه مونږ دا لیکو چې دا څنګه دی د هر کې لپاره سم دی. دا خبره د هر کې لپاره سمه خبره ده. خو ستونزه پکې دا چې ما غوښتل چې دا د کې لپاره تعریف کړم. دا به ښه وه چې د کې یو عدد په لاس راغلی وی مثلا د کې یو قیمت په لاس راغلی وی چې صفر یا یو یا دوه. خو اوس حالت کې نظر دغې قاعدو ته د دې قیمت څه شی د څه شي لپاره کېږي د هر کې لپاره کېږي. دلته اوس د کې قیمت پکې معلوم نه شو ځکه چې دا کې اوس هر څه کېدی شي دا یو هم کېدی شي زر هم کېدی شي لس زر هم کېدی شي. نو ځکه وایو چې مونږ د کې قیمت نشو ټاکلی او همدا وجه ده چې کله مونږ ریاضي کې وړاندې ځو نو کله چې تاسو وګورئ خلک به وایي چې صفر پر صفر مونږ نه پوهېږو چې دا مساوي کېږي له څه شي سره. نو ځکه هغوی وایي چې دا دې دپاره مونږ تعریف نه لرو. نو اوس دلته لږ څه پیچلتیا رامنځته کېږي. یو پر صفر دې ته مونږ وایو چې دا تعریف نه لري خو صفر پر صفر کې دا هر عدد کېدی شي. صفر پر صفر چې مونږ راواخلو مساوي له کې سره شي نو بیا مونږ وایو چې کې هر قیمت اخیستی شي. نو ځکه وایو چې مونږ بیا د کې قیمت نشو ټاکلی. نو یو تعریف شوی نه وي یو دای چې قیمت ترېنه ټاکل کېدی نه شي. نو په دغسې حالت کې به مونږ وایو چې دغه کې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ وایو دا انډیټرمینټ دی. انډیټرمینټ کومه چې بیا د عالی ریاضیاتو موضوع ده او په کالکولس کې بیا مونږ دې باندې خبرې کوو.